د ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح پی ټي ایم د پښتنو یو بدیل تصویر نړۍ ته وړاندې کړل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي پی ټي ایم د پښتنو یو بدیل تصویر وړاندې کړ. د صالح په خبره له ډېر پخوا راهیسې د طالبانو پروژه نړۍ ته وړاندې شوی، خو پی ټي ایم کې د ښځو شتون وښود چې پښتنو اصلي تصویر بدل دی. چیرې چې یو مشهور مفتي له ښځو سره په یو ځای لویه جرګه کې ناست دی. نوموړي ویلي دا جرګه ټولو افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې پورته شئ او د خپلو ښځو د حقونو لپاره له طالبانو سره مبارزه وکړئ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.